د ویګل یوټیوب چینل درنو لیدونکو بیا هم سلامونه درته کوم. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او زیمبابوې د دویمې ټیسټ لوبې نن دریمه ورځ ده. دریمه ورځ هم مخ په پای ته رسېدو ده، خو د زیمبابوې لومړنۍ پاڼۍ پای ته ورسېده. 208 منډې وکړې. راشد او حمزه، راشد 4، حمزه 3 او سید شیرزاد 2 لوبغاړي وسوځول. خو دلته مهمه خبره دا ده چې زیمبابوې تر 200 ډېرې منډې د افغانستان قرضداره شوه. په لومړۍ پاڼۍ کې نو افغان لوبډلې کپتان ورته د بیا بیټینګ کولو بلنه ورکړه، یعنې فالوان شول. دلته به دوی بیا تعقیب کوي. دغه 208 او د 545 منځ کې چې کومې منډې دي، دا باقي منډې اوس که زیمبابوې دغه منډې پوره کړي او د دې نه یو 100 رنزه زیات وکړي، هغه 100 رنزه به افغانستان ته ټارګېټ وي. او که چیرې دوی ونه کړی شي دغه 545 منډې چې دي په دویم بیټینګ کې هم دا پوره کړي، نو افغانستان به بیا دغه لوبه په یوه پاڼۍ او 2 منډو باندې ګټي. خو بله مهمه خبره دا ده چې پیچ کې موږ چې لا هم وینو د بیټینګ لپاره یو څه سازګار ده. اټکل کیږي چې دغه لوبه 5مې ورځې ته لاړه شي. که 5مې ورځې ته دغه لوبه لاړه شي نو بیا به لوبه لا دلچسپه، لا به خوندوره وي. که زیمبابوې نن او سبا بیټینګ کوي، ښایي افغانستان ته 100 منډې هدف هم وټاکي. او که چیرې نن 2-3 مهمې وکټې په سر کې لاړې شي، شاید سبا د لوبې نتیجه د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.